کوم اوس موږ چینل نوی سبسکرایب کړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د نویو ویډیوګانو د خبرتیا لپاره په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو د نویو ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او د نورو سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې ویډیو په بېلابېلو پروګرامونو کې د نورو سره شریکه کړئ او یا لینک کاپي کړئ چاته یې ولېږئ. کاپي باندې کلیک کړئ او لینک یې خپل ملګري ته یا د چا اړتیا وي هغې ته ولېږئ. اوس راځم په څو نورو ډیټا ټایپونو باندې درته کار کوم. لکه مثال په دې باندې کار کوو چې مثال په دې باندې تاسو په دې ویډیو اوپن کړی وي نو د دې نه مخکینی ویډیو وګورئ چې په دې باندې پوه شئ. په دې کې موږ یو مثال کار کړی. اوس راځو دویم مثال ته چې نومریک رینج. په نومریک رینج باندې کلیک کوو. په دې ته یو ټیبل جوړو. دا رن کوو. ټیبل مثال وایي ټیبل کریټډ. ټیبل جوړ شو. اوس راځم ورته وایم چې انزر په دې کې مثال ویلو ور داخلوم. دلته مثال څو فیلډ دي. په دې فیلډونو کې چې مثال د لپټاپ بیسیک لپټاپ د مثال $300 پورې، مثال گیمینګ لپټاپ د 913 پورې ده. مثال رینج ده د پرایس مثال د هر یو لپاره. زه دا رن کوم کو ګورو سلور شو سلور ریکارډ انزر شو. ګورم ټول رن کوم. کله چې دا رن اوس راځم ګورم ورته چې اورلیپ مثال اورلیپ کړی دی کنه دی. دا چې د اورلیپ ریکارډ اگزیست دی موجود دی کنه دی. دا ډبل ان چې دا اورلیپ اپریټر دی. مثال دغه ریکارډونه چې دا چې دی اورلیپ مثال کدی ته وګوره 300 ګوره 350 د دې په داخل کې دی او مثال 200 دا ویلو چې دی مثال د 300 او د 200 په ماینس کې دی په داخل کې دی. راځم بل ته انټیجر 4 ته راځم. انټیجر 4 د امپلای سالري رینج لپاره یو ټیبل جوړو. مثال دا سلیکټ کوم او رن کوم. په دې کې مثال دا ګوره دا ټیبل شو جوړ شو. راځم دا ویلو مثال د ډیټا انټری کلر لپاره رینج د سالري دومره ده. مثال کلنۍ سالري $15,000 پورې ده. مثال باندې ډیټا انالیست چې ده $55,000 نه د $50,000 اډمنسټریټور ډیټابیس اډمنسټریټور دا آی ټي منیجر دغه رینج د سالري ده. دا معلومات په دې ټیبل کې ور داخلو. مثال کلیک کوئ سلور ریکارډ داخل شو. اوس ورته چې ګورم چې دا داخل شوی کنفرم کوم. دلته وګورئ دا سلور ریکارډ ور داخل شوی دی. اوس ګورو چې په دې رینج کې مثال چې سٹارټ رینج دا ده د دې په مینس کې دا ویلو دلته ګوره انټیجر 4 یعنی دا ویلو چې د مون کنورټ کړي کاست کړي ده د ډیټا ټایپ ته یعنی د دې ویلو ډیټا ټایپ چې ده دغه رینج ده. مثال دې ته موږ چک کړه کنورټ کړي ده. که زره شم اوس دا سلیکټ کما ورته چې د دې په داخل کې رینج کې په دې په داخل کې ګوره 6000 مثال دا مثال د سوده وزراو دی مثال 55,000 مثال د 70,000 په مېت کې ګوره سودی 55,000 د دې او 90,000 مثال په دې په مېنس کې دا چلی دا ویلو دی یعنی په دې رینج کې دا اورلیپ ډیټا اورلیپ وي. اوس راځو کلاس کیجوال ټایم اگزامپل ته. مثال دا ټایم زون رینج ده ټایم سټامپ رینج ده. مثال ټایم سټامپ رینج ده. په دې باندې سلیکټ کوم دا ټیبل. مثال دا ټیبل هم جوړ کو. اوس راځم بیا مثال دا ویلو ورته انزرت کوم. انزرت ویلو دا ګوره درې ریکارډ ور داخل شو. اوس ګورو چې مثال دا ور داخل شوی دی کنه دا. اوس ګورو ور داخل شوی دی. اوس ګورو چې اورلیپ شته کنه نشته. اوس ران کوم مثال په دې کې ګوره دا چې اورلیپ مثال دا ریکارډ اورلیپ دی. دا دوه دانې د دې په مینس کې دي. مثال کوم دغه چې موږ ور کړی دی رینج هم چې دلته ور کړی دی. نو دا چې څنګه موږ کولای شو چې اورلیپ په دې کې ور داخل کو. مثال دا ریکارډونه الته هم ګوره دي ته یو ته متوجه اوسئ چې مثال دا شامل ده. مثال ګوره دا دلته شامل ده. دا ګوره اوله کې او دا مثال شامل نه ده. مثال دا شامل نه ده. مثال دا ایکسکلودینګ دغه لپاره موږ استعمال وکړو. دا ایکسکلودینګ او دا انکلودینګ. دا مثال دا چې دا کې انکلود ده. نو دا چې مثال څنګه تاسو د دې سره ایکسکلودینګ انکلودینګ پورته په اوله ویډیو کې تشریح کړی دی. ابل د دې نه مخکې ویډیو کې چې مثال کوم انکلود کوم ایکسکلود لکه په دې شکل د انکلود ک پویناسته او مخکنی ویډیو نه کتل هغه یو ځل وګورئ. نو په انکلود ایکسکلود باندې به پوه شئ چې په دې رینج کې کم یو شامل دي کم یو نه دي شامل. مثال دلته چې سرچ کوئ مثال په دې رینج کې ګوره دا شامل ده. مثال دا 300 دا شامل ده. د دې په مینس کې هم دي مثال دواړه شامل دي. د دې کې مثال که په دې لاندې کې راشي دلته وګورئ دا هم داسې ده په دې شکل. اوس که دې ته راشي دې بل ته راشي په دې کې وګورئ مثال دا شامل ده رینج کې او دا چې ده مثال آخر دا چې ده شامل نه ده
یعنی د دې کامې نه دې خوا شامل او د دې نه دې خوا چې دی دا شامل نه دی اکسکلود دی مثال کله چې په رینج کې سرچ کوئ یا رینج کې شامل نه دی لکه په دې کې مثال دا ګورئ دا پکې شامل دی رینج کې یعنی دا باید وي او دا شامل نه دی رینج کې د دې نه باید ټیټ وي مثلا دیو په ماینس کې یو وایلو وي نو دا چې څنګه په رینج ډاټا بلټن رینج ډاټا ټایپ باندې کار کوي چې دا په داخل د PostgreSQL سرور کې دی ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر پایه پورې وکتله که ویډیو مو خوښه شوه مهرباني وکړئ لایک یې کړئ او خپل نظر مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ ستاسو ملاتړ موږ هڅوي چې نورې ګټورې مسلکي او تخنیکي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړو